سیاسي پارټو مذهبي پارټو او د دیرو د قومونو او یونینونو قابل قدر مشرانو معززو مشرانو غیرتمندو جرأتمندو مشرانو او د ټولو پارټو او د دیرو د قومونو زلمو نوجوانانو معززینو زمانه مخکې د دیرو د مختلفو سیاسي پارټو مذهبي پارټو او قومونو مشرانو خبرې کړې دي او د دې احتجاجي مظاهره موضوع معلومه ده د 8 اگست باندې جماعت اسلامی د 15 اضلاعو ټول سیاسي قوتونه او قومي قوتونه د تړون شادي حال ته راجمع کړیو او یو نقطه وا یو موضوع وا چې مونږه د دې ریجن او علاقې لپاره د سی پیک مطالبه کوو او دا جایز مطالبه ده او ټول قومونو او پارټو په دې یو خبره باندې اتحاد ته او یک کړی ده د دې وجه نه مونږ د دې مشکور او شکریا ادا کوو چې په یو پیج باندې یو مطالبه د ارباب اختیار نه زمونږ هغه شریکه ده او دویم APC منګه په دې ځایقه محل کې راوخته وا او د دې ډیر ټول قومي او سیاسي مشران پاوی کې موجود منګه بیا شکریا ادا کوو او دا علامتي احتجاج نن د دې لپاره بیا منګ راوخته لري چې موږ په یو خبره ولاړ یو او قوم هم په دې باندې پوه کو چې دا د نسلونو او د قومونو د مستقبل مسله ده نو د دې سیاسي پارټو د مشرانو په شا باندې با د دې 15 ضلعو قومونه ودرېږي ان شاء الله خپل حق بالو هغه APC کې 25 رکنی کونسل جوړ شوی دی په باجوړ چترال بالا چترال پایین ضلع دیر بالا او دیر پایین د مشرانو باندې مشتمل دی د دې علامتي احتجاج نه پس با دا کونسل میزبانی پاکستان پیپلز پارټي کوي او هغه به موږ ته عمل راکړي او چې څه فیصله وکړه هغه حکم وکړه چې سوات او چکدره شهرابه بندو نو د ټول قومونه به انشاءالله د 15 ضلعو راوځي او تر هغه پورې به راسي چې دا خپل حق موږ ته لري اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک دا سی پیک ورکوټه لپس دی خدا ډېر وړه منصوبه ده مشرانو په هغې باندې ذکر وکړو چې دا روټ دا د چاینا سبا موږ ملاوئ یامو به 70 کیلومتر باندې نږدې فاصله کې موږ ملاوئ او دا یوازې روډ نه دی دې کې د ترقۍ سامانونه موجود دي او نوی نسل به انشاءالله د دې سہولت ترقي کوي دا سازش نه منو چې د هغې په نتیجه کې دا علاقې د نظر انداز شي او د دې ملک دولت په دواړو لاسو باندې لوټ کېږي موږ محب وطن شهریان یو د دې ملک د نظریه او سرحداتو دپاره د حفاظت دپاره زموږ شهدا هم موجود دي زموږ لاشونه هم موجود دي زموږ جدوجهد هم موجود دی نو موږ حقدار یو چې په دې سی پیک کې دی زموږ دا مطالبه منظور کړی شي نو که دې کونسل فیصله وکړه چې د چکدرې نه پس بیا هم دا اربابي اختیار وده دی موږ په APC کې د دې 15 ضلعو موجوده MNA-ګانو ته MP-ګانو ته هم دعوت ورکړی او دا APC د هغې په مخالفت کې نه وه دا د هغې د تعاون دپاره وه دا د هغې د معاونت دپاره وه او دا به ډېره ښه چې دوی د قوم په اصلي معنو کې قیادت کړی او په دې APC کې شریک شوي دوی به مخکې وی موږ به ورپسې وی خو نااهل ثابت شو د 15 اضلاعو قیادت یې ونه کړی شو قوم یې مایوسه کړ خو قوم به موږ مایوسۍ ته نه پرېږدو او که دې مشترکه کونسل اعلان وکړو چې د اسلام آباد او صوبه خیبر پښتونخوا د پارلمنټ نه به ګیراو کوو نو بیا هم قوم ته زموږ اپیل دی چې راوځي به انشاءالله راوځي به حق څوک چاته په اسانه باندې نه ورکوي حق دپاره جدوجهد
یکجهتي حق د پاره یو موټی کېدل او ځکه د ټولو سیاسي پارټیو نه بالاتر هر سړی د خپلې نظریې سره خو په دې مطالبه باندې انشاءالله موږ ټول یو او دا قومي مشران دي لږ زما سره لاس اوچت کړي لږ دې په خپل ځای ودرېږي چې انشاءالله تعالی ټول قوم په دې مطالبه باندې انشاءالله شریک دی یو بلا تفریق به انشاءالله د قوم دپاره سی پی آی ګروډ غواړو به هیڅ کمپرومایز پرې نه کوو او آخري حد ته به انشاءالله د دې دپاره وځو یو ځل بیا ستاسو ټوله شکریه ادا کوم د ټول قیادت د ټولو کارکنانو د ټولو مشرانو د هرې سیاسي پارټۍ د هرې مذهبي پارټۍ د هر یونین د هر مکتب فکر د زړه د اخلاص شکریه ادا کوم او دغه کونسل چې کومه فیصله وکړه هغې ته به انتظار کوو په هغې باندې به لبیک وایو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. محترم جناب د جمعیت علماء اسلام د ذلدي صدر سراج الدین صاحب درخواست دی چې هغې په دعا سره د دې اختتام وکړي. د وکیلانو د کارکنانو د مشرانو د ډاکټرانو د ټول دکاندارانو شکریه ادا کوم د بازار صدر د هغې ملګري ټولو یو ځل درود شریف وایو ټول په جمع سره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا الله دا څومره ملګري چې دلته راغلي او په دې احتجاج کې شریک دي د دې قوم د خیرخواهۍ دپاره راغلي یا الله د دیو دا ناسته قبول کا یا الله د دیو دا ولاړه قبول کا یا الله کوم چې مشرانو خبرې وکړي دا هم د دې قوم د خیرخواهۍ د دیو دا وینا قبول کا یا الله په آخرت کې ولهم د دې اجر ورکړي یا الله په دنیا کې ولهم اجر ورکړي یا الله کوم خلک چې په دې کې رکاوټ دی یا الله د هغې اصلاح وکړي یا الله هدایت ورته وکړي یا الله که هدایت په نصیب کې نه وي اصلاح په نصیب کې نه وي نو همیشه د دې اقتدار د کرسو نه محرومه کړي ځکه چې د دې قوم څه زیاتې کوي او څوک چې د قوم او د خپل ملت څه زیاتې کوي یا الله چې هغه همیشه لپاره د اقتدار د کرسۍ نه درې کړي یا الله زر تر زره دا مسله حل کړي الله ته موږ له توفیق راکړي چې د خپل قوم صحیح نمایندګي وکړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دا کارکنانو ته درخواست دی چې دا کرسۍ ټینټونه دا به نغاړل غواړي نو هغه درته ایثار شي او کرسۍ راغونډې کړي او شامیانې به انشاءالله بس